وایم ته په دعا راته کوه چې د پیشو دا بچې مې خر شي خلکو خو غړ غړ دیوان نه اوسېتو وګوره د اتیانو نه کم نه دي پیشو بچې یاره د پیشو بچې مې خلک وایي چې عمران لالا ګراني راوسته دی راوسته زه وایم چې نور مرسل ګراني راولي ځکه چې نن سبا یې وروره پیشو او اتې په یو تله کې واچو مشرانو به وایي چې داسې وخت به راشي چې ازمرې او اتې به په یو طالب کې اوبه څکي ما وایي دا به څنګه کېږي چېرته ازمرې او چېرته ګیدړه خو ما اوس ومنله چې پیشو او اتې په یو تله کې واچولو لکه خو ګوره افغانستان ښه تېري څاروي غټ دی او وړوکي رو غاښې نشته ته ته ونیسه ځه ګوله ورته ته ورشه که نه ته د مه انتظار کوه دا مخ د 100 روپو ده دا یو نیم لاک روپو ده یو نیم لاک واړه جوړه را خو دا راته چې غاښونه کړي که نه غاښونه یې نشته خو د یو نیم کال 2 کال اوبه یو د یو نیم 2 کال په عمر کې هم شک دی واه 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 ډېر څه ویمه داسې کار دی که نه ما سره دومره ښایسته سخوندر ده که نه چې مړه دا داړې دي بس په شرط درست ده غاښونه خو ټیک دي که نه ویم داړه اوره ده څنګه چې په انسانانو کې داړه ور وي دغه شان دا په ځناورو کې داړه اوره ده او کوم ځای ده ما سره هغه ولاړه ده چې وشوره ده راځه راشه وګوره دا زما هغه سخوندر ده دا ده او نو دا ده که نه نو بله کوم ده یاره وره دا خو د پیشو بچې راوستې دي نو دقه خو زه ویم هم که نه تا خو هغه ځای کې اتې وکته نه یې غاښونه کړو نه په عمر پورو وروره دا خو په پاسپورټ پوره ده څه پاسپورټ پاسپورټ مطلب یې دا دی چې لکه غټ غټ غاښونه لري نو دې ته موږ پاسپورټ وایو چې بالکل دا هر ځای کې ته خولی شي چې په شرط درست ده ته راشه لکه دا غاښونه وګوره وګوره وله زه تاسو څه ګپ ونه لګوم کولاو که نه ته دې خوا چې موږ دا باندې بلډینګ اخر سره پاره کړه سپی کولاوي الا وا تا خو زما سخوندرې له غاښونه څنګه چاچا هم همدې ورسره ماته کړه اوس به زه څه کومه زما خو دې ته سترګې وې یاره وره من خو چې کله ښه په قلاره وله ډایرکټ پرېوتې څنګه دې په قلارې ولې دا مسالې ګوډې وځې چې تا ولې تینګړی ورکړه او غونډه جامه دې ظالمه تا خو زناورو زه به دې سره څه کوم تا خدای تباه کړم تا خو ورسره جامه څه چغم جوړې کړي یارورې زما هغه سخوندر وته ما وې غاښونه یې ګورم نو هغه یارورې دا زړونه بې کونه هغې خولې نه مازوره دې وته ما ته پرېږده چې غرب چې څوک یې وله ورکړه ورور هغه رضانه سوپرمین جوړ کړی ویم د غاښونو په ځای یې جامه به زر روپۍ تاوان ورکوم که نه اره ولې داسې چرګوټېرې سو ما له به پوره 1 لاک روپۍ راکوې یاره وره پیشو ده پیشو را لالا تا 10000 یاد کړې زه ستره سپینه ګیرو د سپینو ویښتو به زه خیر خیال وساتم او ردره ځوانۍ به اوسم به داسې کار ما لري 15000 روپۍ راکړي زه ورکوله ځوانه 15000 روپۍ ورکړه چې خلاص شي زه خو مې پلار رالېږلي په 15000 جوټه راول دا څه به مصیبت کې ګیر شو نو بری جوړو راځه سوپرمن اوس میرا شابه زر شمیره شابه خدای پاکه وای شابه زر شمیره کنه پورا دی وروره ورې پته نه لګي ها جلال ور شواله صاحب د څنګه اوس خوشی وری ها بس هغه سره بیا ګورو ځه سترګې ما مله اسمه کې لګره په خو مسترګې سره پاروي داسه شابه زموږ ستې راکې د سیسا دا ادم دسه یارورا تا په دې کې سیمه ته پرېره مونږه پیسې تی غواړم یارورا پیسې تی غواړه خو دا غوا چې کله ستاده او کده ده دا خو زما ورسره حصه ده که نه دسه یاره رورا څه درته ووایم دې چې کومه غوا خرڅوي که نه هغې له زه غاښونه لګوم واه لکه ګڼ کپان دي